السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې چې څوک سلام ګرځي څنګه به ګرځي، کوم نیت به کوي؟ محترمه، که څوک یوازې لمونځ کوي نو راسته اړخ ته چې سلام ګرځي السلام علیکم ورحمت الله، دلته به نیت د هغه ملائکو هم کوي سلام دی پر تاسو باندې، هغه ملائکو چې زما سره یاست په راسته اوږه باندې، او چې په اړخ چې سلام ګرځي مې دغه نیت چې سلام دی پر تاسو باندې ای ملائکو چې زما پر چې په اړخ باندې یاست. او که څوک په جماعت لمونځ کوي نارینه یا زنانه، نو فقهای کرام وایي نارینه به سلام ګرځي السلام علیکم ورحمت الله، سلام او رحمت تعالی دی پر تاسو باندې ای ملائکو، او ای قوم چې زما په راسته اړخ کې یاست. د ښځو نیت دی وایي نه کوي، او دغه رنګه ښځې دي د نارینه او نیت نه کوي. نو په حرمینو شریفینو کې چې کمې خوندې هلته په جومات باندې لمونځ کوي هغه دي صرف د ملائکو نیت کوي، هغه نارینه دي د ملائکو نیت کوي او د نارینه او نیت کوي، او هغه ښځې دي د ملائکو نیت کوي او د ښځینه او نیت کوي. دي السلام علیکم، سلام دی پر تاسو باندې ورحمت الله، د الله رحمت او برکات او د الله برکات پر تاسو نازل شي. ای ملائکو چې زما پر شی اړخ یاست، او ای ښځینه و که هغه سلام ګرځونکی ښځه وه، او که نارینه و هغه بیا داسې نیت کوي چې نارینه و پر تاسو دي. دا په زړه کې هغه اراده په زړه کې هغه راګرځېدل غواړي، دا تلفظ په خوله نه دی لازم چې خامخا به سړی دا ورسره وایي چې ای ملائکو ای قوم پر تاسو دي د الله رحمت او سلامتیایي، یا سلام الفاظ چې ادا کوي په زړه کې به دي دغه نیت یې ورسره، او د ډېرو لږو خلکو به چې همدغه نیت په یاد وي، ځکه زموږ لمونځونه اوس داسې شوي دي د دوکاندارۍ فورم په لمانځه کې را په یاده اوس چې که یو چا ګراک شی وړی وي هیرو نو بس وایي ته ودرېږه لمونځ به په لمانځه کې بیا سوچ پر ووهم. بحرایق جلد اول صفحه 502 اتیا کتاب الصلات باب صفت الصلات. نو محترم خور پوښتنه هم کړې وه چې زه داسې نیت کوم چې سلام دی پر تاسو باندې ای ملائکو، نو وایي چا راته و چې په دې دې غاړې بندېږي. نه محترمه غاړې دې نه بندېږي، هغه په راسته اوږه او پر چپه اوږه چې کوم ملایکې دي باید هغه موږ په سلام کې یاد یې کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.